بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نثار احمد غفوري دی. په دې ویډیو کې به تاسو ته در وښودل شي چې څنګه کولی شو یو کتاب یا مونوګراف ته فهرست جوړ کړو. ډېری محصلین چې له پوهنتونه فارغېږي نو په فهرست جوړولو کې ستونزه لري. البته دوی فهرست په دغه صفحه کې فهرست په ټایپي یا لاسي ډول باندې لیکي. دا څو ستونزې لري. لومړی خو دا چې ستاسو ډېر زیات وخت نیسي. دویم دا که په متن کې کوم بدلون راسي نو تاسو مجبور فهرست ورته بدل کړئ یا ټول فهرست له سره جوړ کړئ. اوس به دلته په داسې یو فهرست باندې کار وکړو چې که په متن کې کوم بدلون راسي نو په ډېرې اسانۍ سره وکولای شو په فهرست کې هم بدلون راولو. ما سره دلته یو مونوګراف دی، همدا کار پرې ترسره کوو. تاسو پوهېږئ چې فهرست له سریزې څخه پیل کېږي. نو راځم د سریزې صفحې ته زه سریزه انتخابوم. سریزه عمومي عنوان دی. فهرست عموما له عمومي عنوان، منځني عنوان او همداسې په فرعي نور عنوانونه لري. نو عمومي عنوان زه په هیډینګ 1 کې نیسم. له دې ځای ورته فونټ ټاکم چې څه ډول فونټ وي. تاسو د فونټ اندازه هم ورته ټاکای شئ چې په څو فونټ کې ونیسئ. له دې ځای ورته رنګ هم ټاکای شئ چې څه رقم رنګ وي. له دې برخې ورته ټاکای شئ چې عنوان مې د صفحې په کومه برخه کې وي. راځم بل عنوان ته. دا عنوان د سریزې بل فرعي عنوان دی. نو په هیډینګ 2 کې نیسم. همدارنګه دا هم په هیډینګ 2 کې نیسم. دا عنوان هم په هیډینګ 2 کې نیسم ځکه متوسط عنوان دی. بل عنوان ته راځم. دا عمومي عنوان دی. نو په هیډینګ 1 کې نیسم. متوسط عنوان دی نو ځکه یې په هیډینګ 2 کې نیسم. دا هم متوسط عنوان دی نو په هیډینګ 2 کې نیسم. دا هم هیډینګ 2 کې نیسم. دا عمومي عنوان دی نو په هیډینګ 1 کې نیسم. متوسط عنوان دی نو په هیډینګ 2 کې نیسم. دا فرعي عنوان دی. تاسو ګورئ 3 شمیرې لري. نو زه دا په هیډینګ 3 کې نیسم. دا هم په هیډینګ 3 کې نیسم. دا عمومي عنوان دی نو زه په هیډینګ 1 کې نیسم. دا متوسط دی هیډینګ 2 کې. دا 3 شمیرې لري نو زه په هیډینګ 3 کې نیسم. دا 4 شمیرې لري نو په هیډینګ 4 کې نیسم. دا هم 3 شمیرې لري په هیډینګ 3 کې نیسم. دا 4 شمیرې لري هیډینګ 4 کې نیسم. دا 15 شمیرې لري نو په هیډینګ 5 کې نیسم. 3 شمیرې لري هیډینګ 3 کې نیسم. دا عمومي عنوان دی نو په هیډینګ 1 کې نیسم. دا هم عمومي عنوان دی هیډینګ 1 کې نیسم. دا هم عمومي عنوان دی هیډینګ 1 کې نیسم. فرعي عنوان دی هیډینګ 2 کې نیسم. دا هم 2 شمیرې لري یا متوسط عنوان د هیډینګ 2 کې نیسم. دا عمومي عنوان دی نو زه په هیډینګ 1 کې نیسم. پایله په عمومي عنوان کې نیول کېږي. ماخذونه هم په عمومي عنوان کې نیول کېږي. ښه، زموږ فهرست ټول خلاص شو. نو راځم د فهرست صفحې ته. په دې ځای باندې کلیک کوم او راځم ریفرنس برخې ته. په ریفرنس مې چې کلیک وکړ راځم ټیبل آف کانټینټس ته. وروستۍ برخې ته راځم کسټم ټیبل آف کانټینټس. کلیک مې چې وکړ یو کوچنۍ صفحه ماته راښودل کېږي. زه له دې ځایه ورته انتخابولی شم چې دا فهرست مې په څه ډول وي.
یعنی په کوم فارمټ کې وي کلاسیک ورته انتخابوم. له دې ځای ورته انتخابوم چې د عنوان او مخګڼې ترمنځ خطونه څه ډول وي. اوکې وهم. تاسو وګورئ زموږ فهرست راغی. دلته زه ټول فهرست انتخابوم او راځم لیفت ټو رایټ ته. لیفت ټو رایټ مې ووهه نو عنوانونه به دې خوا ته راسي او صفحه دې خوا. کله مې چې عنوانونه دې خوا ته راوړل نو راځم پاراګراف ته. پاراګراف برخه باندې کلیک کوم او ریموو ټو سپیس وهم تر څو د عنوان او د شمیرو ترمنځ د خطونه چې دي هغه له منځه ولاړ شي. تاسو کتای شئ زما فهرست جوړ شو. ډېر په منظم شکل راغی. کوم عنوانونه مې چې ونیولي وو هغه په لومړي سر همدارنګه متوسط لږ صفحې دننه خواته او فرعي عنوانونه هم لږ نور دننه خواته راغلل. که زه اوس په متن کې کوم بدلون هم راولم په فهرست کې ډېر په اسانۍ سره کولی شي هغه بدلون راولم بیرته. تاسو ګورئ دلته یو عنوان دی معیاري لهجې په نامه په 5 مخ کې دی. عنوان مو دا دی معیاري لهجې. زه دا 6 مخ ته وړم. دلته تاسو ګورئ اوس هم 5 مخ کې دی. نو راځم فهرست انتخابوم ریفرنس ته راځم او اپډیټ ټیبل وهم. اوکې ګورئ معیاري لهجه 6 مخ ته ولاړه. ډېر په اسانۍ سره ما وکولی شو فهرست خپل اپډیټ کړم. او که غواړئ چې په اتومات ډول یو عنوان ته لاړ شئ نو کنټرول نیسم او په همغه عنوان باندې کلیک کوم. ګورئ زه یې همغه عنوان ته راوستم. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ دا فهرست جوړ کړئ. په دې هیله چې له دې ویډیو مې څه زده کړي وي. له پاملرنې مو مننه. اباد او بریالي اوسئ.